یوې جینۍ سره خپل یار بدکاریانې کړي دي او خپلو ملګرو ته یې خم پیش کړی ده چې هغوی ورسره خم بدکاریانې کړي، بیا یې ترې ویډیوګانې جوړې کړي دي او دغه ویډیوګانې چې اوس خپرې شوي په سوشل میډیا باندې، نو دغه ویډیوګانې در سره هم دلته شریکوم، تاسو دغه ویډیوګانې کتلی شئ. دغه جینۍ وایي چې زما دغه هلک په ټیک ټاک کې ډېر زیات خوښ شو، نو ما ورته په مسنجر باندې میسج ولیږلو او د ما ورسره رابطه سټارټ شوله. د سره ما د یو کال نه زیاتې خبرې وکړلې او یو بل سره د مینې محبت وعدې وکړلې. غوښتل مې چې زه دغه هلک سره واده وکړم. دغه هلک چې ما ته دا هم ویل چې زه سره واده کوم، ما سره یو پیره میلاو شوه. زه د کور نه پټه دې هلک سره راووتلم او زه یې هوټل ته بوتللم. هلته یې ما باندې خوراک وکړو، بیا لاړو پارک ته، چکرې مو وهلې. واپسو کې زه بیا بوتلم د خپل کور سایډ ته چې هلته زه حجرې ته بوتلم، کور ته یې دننه نه کړلم او ما ته یې ویل چې ما سره دغه کار وکړه. زه چې په مینه کې دومره ړنده شوم چې زه ورسره سملاستم، ما ورسره دغه بدکاریانې وکړلې. ما نه دغه هلک ویډیوګانې هم جوړې کړلې او بیا نور ملګري راوغوښتل چې ما ورته ویل ته خو ما سره واده کې، خو د هغه اراده د واده نه وه، ځکه چې ملګري راوغوښتل او هغوی را سره په زور دغه بدکاري وکړله او ویډیوګانې رانه هم جوړې کړلې چې دغه ویډیوګانې اوس زما په سوشل میډیا باندې خپرې کړي دي. نو کتونکو داسې ډېرې جینکۍ شته دی چې په مینه محبت کې خپل عزت تار تار کړي او هلکانو سره سملي بدکاریانې ورسره وکړي، ویډیوګانې ورسره جوړې کړي، دغه ویډیوګانې بیا په سوشل میډیا باندې خپرې شي، د ټول خاندان نوم په شرمونو وشرموي او خپل ځان هم او بیا جاړي چې دغه کار ما نه په غلطۍ کې شوی دی. نو کتونکو د ویډیو جوړولو مقصد مو دا و چې داسې ډېرې جینکۍ شته چې د مینې محبت کې هلکان راګیر کړي او بدکاریانې ورسره وکړي، ویډیوګانې ترې هم جوړې کړي چې بیا ورله په سوشل میډیا باندې خپرې کړي. نو داسې کار نه ځان وساتئ. د سوشل میډیا محبت نن سبا ډېر زیات شوی دی او دغه معلوماتو چې سره مشارکو که ستاسو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ او که چینل ته کوم ملګري نوي راغلي چینل دې هم سبسکرایب کړئ.